رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل مبارک لاس باندې خپل سینې ته وزر ته اشاره کوي تقوا دلته ده دلته 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 تقوا دا نه ده په خپل باندې سړی ډیر بزرګ کیږي نه تقوا دا ده چې سړی خالي 15 وخت لمونځ په جماعت باندې کوي نه تقوا دا ده چې سړی نفلونه ډیر کوي نه تقوا دا ده چې سړی ډیر روژې نیسي نه تقوا دا ده چې سړی تهجد لمونځ کوي نه تقوا دا ده چې سړی ډېر د قرآن تلاوت کوي تقوا دا ده چې ستا زړه به د ګناهو خلاص وي ستا په دا زړه کې به د بل مسلمان سره دښمني نه وي ستا په دا زړه کې به د چا سره حسد نه وي ستا به په دا زړه کې د یو چا سره دښمني نه وي ستا به په دا زړه کې دا کوشش نه وي چې د بل جاسوسي وکړې ستا به په دا زړه کې دا نه وي چې ته تحسس وکړې د بل خبرو ته غوږ ونیسې د یو چا سره یوه خبره په یو موقع کې در خولې وباسه بیا ډول پسې واچوه په غاړه کې بالا پسې ګرځه په ګرد دنیا باندې رسوا یو سړی د په عیب باندې ولیدی یعنی زه به اسانه مثال درته وایم که سړی نعوذ بالله نعوذ بالله یو سړی په زنا باندې وویني نو خو بیخي غټه ګناه ده بیخي لویه ګناه ده دته اسلام د دې اجازه نه ورکړي چې دی دا خبره بیا بل ځای وکړي خلکو ته چې دا کوم په زنا ولي د دې اجازه نشته امر بالمعروف نهی عن المنکر یو سړی در لاس نیول سزا ورکول دا د حکومت کار دی زما اوس دا کار نه دی چې ما ورته دلته سره ولاړ یو پر مجلس کې ناس بس دغه خبره مې شروع کړي پلانکی مې داسې ولیدې دا رقم دا تا ته د دې خبرې څه ضرورت دی ته ولې دا خبرې کوې تا ته اسلام د دې اجازه درکړې ده خو د انفرادي ګناه ده کړې ده کېدل چې هغه به د الله په دربار کې توبه کړلې الله پاک معاف کړي ستا په کتاب کې خو نه دی معاف او تا بیا دا د ګمراهي و د ضلالت د ټولې ټاپې تا پر ووالي بس ستا په کتاب کې دی بالا د اسلام سم وتلی د الله رسول صلی الله علیه وسلم التقوا ها هنا التقوا ها هنا درې وری خپل سینې مبارک ته اشاره وکړه چې تقوا دلته د په زړه کې دا ګناه یې مه کوئ واشار الى صدري بحسب امرئ من الشر د انسان دپاره چې نور د دنیا ټوله بزرګي په یو انسان کې الله کښېږدي خو چې صرف یوه ګناه انسان کوي بس د ده دپاره دا ګناه د هلاکت دپاره بس کافي ده ګورئ دا خبره تاسې ښه په غور باندې واورئ د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي د انسان د هلاکت لپاره یوه خبره بس کافي ده انسان د نور د ټولې دنیا چې په قرآن او په حدیث کې کومه بزرګي راغلې د انسان دی کوي خو یوه ګناه دی ورسره کوي د ده د یوه ګناه بس د هلاکت لپاره کافي ده د الله رسول صلی الله علیه وسلم هغه ګناه څه شي د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه مسلم چې خپل مسلمان ورور سپک بولي در ځان یې کمسل بولي در ځان یې کم بولي در ځان یې بې عزته بولي در ځان یې د ټیټې رتبې والا بولي د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي د انسان دا یوه ګناه چې دی کوي نور چې دی د ټولې دنیا بزرګي په ده کې بس د ده دپاره د ده د هلاکت او د تباهي او د بربادي دپاره دا یوه خبره بس کافي ده چې دی دا یوه ګناه کوي دا دونه لویه عظیمه ګناه ده او زموږ په معاشره کې خو دا بیخي د عامه خبره ده چې ویې غږی ایله که ته دا خو چندانې شی نه دی او داسې او دا څونه لویه ګناه ده الله رسول صلی الله علیه وسلم ستا د هلاکت لپاره به دا یوه خبره کافي ده